نه بابا د نوم دی او ستا دا دی ماشاءالله لاس بیکې موږ تی به ولاګ پر جوړ کړو ښه موټرسایکل په زرنج کې ورسره راوړی و نو دا بدخشان دروازه ده صفر دی دا د کور یو ودان یو هیټ یم راته راوړی لاندې کې د اواز بیا موږ هم واورو تاسو بیا هم واورئ والا باسکټله خوند نشته السلام علیکم ګران دوستانو یو ځل بیا ښه راغلاست په دې هیله چې ټول به جوړ او روغ یاست نو د لاره باندې تېرېدم که څه هم د ویډیو اراده مې نه وه نو د یاران مې ولیدله دوستان نومان مې چیرې دي ستا نوم کامله ده ستا ده نه بابا د نوم دی او ستا شاهي نویدو یاران دي شاهي یاران د جګرانو د پارټۍ دي نو دا اونډا موټرسایکل دی سیونټی دی څو ماډل 2025 پوخ سیونټی دی کندهار عینوم یې نه ده نو دی خلاصوي موږ به یو لنډ ولاګ هم پر جوړ کړو نو تاسو متعقب شئ دا خپل د غلري نو پلاستیک یې ورجی خطا ته خراب شي دا دی ماشاءالله 2025 مارکه موټرسایکل دا مو په زرنج کې راوړی و په زرنج کې د لې راوړی دی نو په عینوم یې نه کې خلاص کړي یعنې د 2025 نن تقریبا نم تاریخ و نم تاریخ شاهي یارانو ده یا نو دی بیا سره پیټ کې خلاص بیکې موږ تی به ولاګ پر جوړ کړو نه دی دا کاټن و تختو شان سې راوکشئ زه مکمله ویډیو ټوله در جوړوم نو دا دی نن به موږ دغه هم ووینو چې دا موټرسایکل څنګه پیټېږي نو د دې د برکته بیا نن موږ هم زده کړو نه دي پخته دی دا بلانو مولا رجمال هغه کاری دا پاخه دا ګدا یاران یاره وجه باندې ښه نو مولا ولا نه سو نه راوړو د خیر سره ښه نو دغه قیامت یې څو دی قیامت یو څلوېښت زره افغانۍ یو څلوېښت نیم زره افغانۍ او دې ته نو کم پیټ وایي د کراچۍ که یا د کندهار دا خو ایجنسي والا به کټنانو کې راوړي ښه والا چې بیا هغه دغه سره راوړي ښه هغه دغه یې جوړ راوړي نو پر لارې چلیږي هم خرابېږي هم بالکل دا خو نو اسناد هم لري تیل مو ورسره راوړي دي و نو تیل چالانوو بیا هم د خیره نو تیل به هم د لې ور واچوو مبلین یې څنګه دي ښه نو دا د دوام پکښې ده وایي دوا د 2 ورځې په هغه کې چلیږي ډاکټر صاحب دا رقم تجربه دې تر اوسه کړې وه
یا داسې فاینومینه کې ښه اخوان صاحب ته مو وړي ښه معنا داسې یوانه دې داسې وړي وه که دې ما وړي اخوان صاحب ښه دا نو ولا ما ته خپله جالبه وه زه هسې درته ودرېدمه دا موږ به بیا په اخر کې چې چالان سي بیا به مبارکي درکړو نو دې خوا تېر نور شان دی دا د دغه شان دي د ښکرانو اوه دا د اشترینګ دی او دې خوا تې امپیر خو نو صفر دی اوه صفر دی دا ماشاءالله داسې ښایسته رنګ هم دی او ډېره ښایسته پټه هم ده نو ما ته خپله دا ډېره جالبه وه دا موضوع چې او دوی وایي داسې موږ هر وخت چې موسیقلان نوي راځي وایي داسې یو خوا ته یې وړو حتمن خو نو بس عینو مینه ده د باغ ساحه ده دا بدخشان دروازه ده ښایسته موسم هم دی ما او ډاکټر صاحب هم راوتلي وو چې د باندې یو ځای کښېنو چای وڅښو بس دا مو ولیدی نو د دې څه مو اجازه واخیسته موږ به ویډیو درسته جوړه کړو د پایه وربسته کېږي دا ټوله سامانونه دي نو سوکه سوکه ورلګېږي حاجي صاحب موسیقل په زرنج کې ورسره راوړی و نو د هغه کار خلاص و ولاړی بس نو بس موږ دې ته انتظار یو چې موسیقل چالان سي تیل ور ولوېږي او اوله ټرایي ورکړي 2025 ماشاءالله د دې ګروپ نو فعاله ګروپ دی او سره پرې ډېری هم دي دستې یې سره بسته کوي ښه ښه نو بیا که چیرې دا زما ویډیو ستې خوښه سوه دا زما چینل به وګورئ ښه نو که مو خوښ سو بیا به ما یو ورځ در سره بوځئ یا به موږ درته راسو یا به مو ته یو خوا ته بوځئ ډاکټر صاحب ته کښېنې دلته کښېنه لمونځ وکړه ونیسه نو مازدیګري ټیم دی د پایه هم وربسته سوه اوس یې دغه وربسته کوي د مخ بریک شايف شو مشيني صراحة تليفوني دي الوقت فايدة لك دا دې ډېر کار خلاص شوی دی
هم دې ته انتظار و چې بل ملګری یې کړلی دی تیل راوړي چې تیل ور واچوي چالان یې کړي د اواز به یې موږ هم واورو تاسو به یې هم واورئ او بیا به یو داسې دغه ورکړو شاوخوا به یو راونډ هم ورکړو ټرایب یې کړو 2025 موټرسایکل بس دا د کور یې ودان یو هیټ یې هم راته راوړی ډېره مننه ځینې کوو تیل مو ور واچول د خیره سره نو بس چالانوي بسم الله الرحمن الرحیم دا دی چالان سو 2025 ماډل موټرسایکل دا دی چالان دی ماشاءالله ډېر ښایسته پوس اواز یې دی موټرسایکل دغسې چرایي ته آماده دی یا دغسې یې راوله داسې یې بوځه بېرته یې پر دغه سړک راوله دغو نه به چې موټرسایکله ته کش نه یې ورکړی موږ به پسې درځغلو نو د ټرایي ته بوته یې راولي یې اوس دا خواس دا موټرسایکل دی وینې اوس دې نو مبارک شه خوند یې درکوي یعنې فرق لري د دغه سره د 24 سره فرق خوند لري اوه والا باسکله خوند نشته دا د اسفلاني ورته لګېږي صحیح دی وا دا زموږ په ډاکټر صاحب دې نه و دوګوله بېشکه راځه واده واده څه ډېره مننه وایي نظر یې ورکړه نو دا دی بس موټرسایکل آماده سوه نو ډېره مننه ستاسو د ټولو څخه خیر یوسې ستاسو د توجه څخه زه ډېره مننه بیا انشاءالله د دوی ټوله ډله در باندې وینم د خیره سره او انشاءالله